السلام علیکم شاګردان ولادت وي که شروع جوړ بس راځو د نن سبق چې د هغه د کوټ ورډز اینډ سنټنسز د عدالت الفاظ او جملې هغه الفاظ او جملې چې په عدالت کې استعمالیږي راځي اول د واره به د دې الفاظ ووایو چې کوم الفاظ دي بیا به د هغه وروسته جملې د نن جملې د نن سبق ویډیو ډېر ښایسته ده راځئ در سره زده کړئ ایډوکیټ لایر وکیل accused ملزم هغه څوک چې پر هغه باندې الزام وي توري د ملزم او د مجرم فرق شته دا باید زده کړو ملزم چې پر هغه الزام وي خو جرم پر ثابت شوی نه وي یو ځای دی کرایمینل مجرم هغه څوک چې جرم پر ثابت شوی وي allegation accusation تور الزام appearance hearing پیشه دلته من داد بر لپاز رخیست بله oath help لوړه قسم اخستل arguments دلایل proceeding کاروایی عدالت چې پر یو جرم باندې خپله کاروایی شروع کړي کار ای ویټنس عیني شاهد هغه څوک چې په خپله هغه حال لیدلی دی په خپلو سترګو باندې contempt of court توهین عدالت عدالت سپکاوی جوړي د ججانو جماعت داسې څو ججانې چې هغه په ګډه باندې یو فیصله وکړي سوموټو په خپله چې کله هغه غټ قاضي په خپله باندې هغه فیصله وکړي په خپله فیصله واوري یا ویې ګوري بیل ضمانت کنویکشن سزا ورول جرم ثابتول جج گیو د ورډیک قاضي سزا واورول قاضي فیصله وکړله ورډیک حکم فیصله The advocate won his client case وکیل د خپل موکل هغه څوک چې دی وکیل ټاکلی و هغه ته موکل وایي د هغو کیس وګټي مقدمه یې وګټله He was released on bail دی په ضمانت باندې خوشي سو ایلاسلو The accused was found innocent تورن کس بېګناه ثابت سو بېګناه وموندل سو accused یعنې هغه ملزم تورن The criminal will be arrested مجرم به نیول کېږي ونیول سي Due to contempt of court he was convicted د عدالت د سپکاوي په خاطر باندې چې عدالت یې سپکاوی کړی و د هغه په وجه باندې مو ده ته سزا واورول سول دا کنټمپ دی ښه کنټمپټ نه ویل کېږي دا بل کوټ دی کورټ نه ویل کېږي آرک سایلنټ دی The judge granted the bail جج ضمانت ورکړي جج ضمانت منظوره کړي نو ګرانو شاګردانو دا و زموږ د نن سبق د عدالت یعنې د کوټ ورډزونه او جملې ولې تاسو هم که تاسو ته یو لفظ درکړم یو جمله د معلوم وي تاسو هم ووایاست یا که داسې جمله یې موږ ته یې ووایاست چې به دا جمله په انګریزي کې واړوئ زه به یې درته چینج کړم تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ مننه الله حافظ